بیا لږ دې خوا راځئ خبره حد نه بهر کېږي نو بیا څنګه چل کوئ بیا پوینټونه اخلئ او بیا دې خوا راځئ بیا دې خوا راځئ او خبره ختمه شوه نو اوس وګورئ تاسې اوس د دې جینۍ پاپۍ چې دي مکمل بلر شوي السلام علیکم لیدونکو هیله چې ټول به ښه روغ جوړ تکړه تازه اوسئ بلا موده پس نن یو پریمیر ټوټوریل سره ستاسو خدمت ته راحاضرېږم او هغه ټوټوریل به نن د بلر په اړه باندې جوړو که مو خیال کړی نو افغاني سیریالونه به چې په زیات ترو نو هغه به د بهرني ملکونو سیریالونو د ترکیې او د هند زیاتر نو په هغې کې خو چې دی تاسې پوهېږئ چې ترکان او د هند خلک چې دي نو هغوی د بدن په زیاتو برخو کې شرم نه احساسوي چې په ویډیو کې ښکاره شي نو بیا د افغانستان د جامع سرباغ برابر نه و او مجبور و چې پر تلویزیونونو کې به هغه ځایونه بلر کول نو ما اکثر خپلو ملګرو د ایډیټرانو سره زه کېناستم عرضو تلویزیون کې مونږ یو ځای وو نو هغوی ته ما اکثر ویل ظالمانو اصل مزې خو تاسو کوئ مزې تاسو وکئ او چې دی بیا بس سانسور شوی چې دی هغه ملت ته وړاندې کوي دا خو زیاتی دی که نه نو هغوی به ناست وي به دا باډي پارټس بلر کول دا یو ځای او بل ځای دا ځایونه مې بلر کول که نه نو هغوی ته ما دا خبره کوله چې مزید یو ستاسې په سر دی نو نن مې وغوښتل تاسې په مغه کار باندې پوهېږم چې دا بلرینګ اصل کې کومه څه کېږي کوم چې به هلته کېدو یا که ستاسو یو څه په کار وي چې بلر یې کوئ ځان ته دا نه تاسې باډي پارټس بلر کوئ که تاسو چې دا ټوټوریل جوړوئ یا یو ویډیو هم جوړه کړئ چې مفت کې پکې شاته چا اعلان راځي او غواړئ چې هغه بلر کوئ ویډیو کې هغه رانه شي تاسو ویډیو ریکارډ کړی دی او شاته پکې د کمپنۍ نوم لیکل شوی دی هغې ته هم پام دی وروسته غواړئ چې بلر یې کوئ چې ښکاره نه شي خلکو ته نو د دې دپاره هم بلر پکارېږي که یو ویډیو مو ریکارډ کړی شاته په دیوال باندې داغ دی یا پکې سویچ راغلی یا بل څه دی یا بل څه د هغې دپاره هم پکار راځي خبره به کوم نن په بلر باندې اصل کې د بلر یو اپشن کیمرا ټریکینګ کې چې دی کیمرا بلر کې دی کې ټریکینګ اپشن شته دی او په خپله باندې کولی شي چې ستاسو ویډیو ټریک کړي ما ته هلته سرچ کړی دی خو بیا هم تاسو که تاسو افیکټس کې هستئ نو افیکټس ویډیو افیکټس کې دا دننه وي خو د دې لپاره چې په اسانه باندې تاسو پیدا کړئ دا ټول ځایونه در باندې ونه لټوم نو بس تاسو د بلر ولیکئ کیمرا بلر به خپله راشي نو دا راوالئ او په دې ویډیو باندې واچوئ کله چې په ویډیو باندې واچوئ دا ټوله ویډیو نیسي 25% بلر ټوله ویډیو اور خو دا پرسنټیج راکمو دا 10 کو صحیح ده 10 هم کو بیا راځو دی یو باکس باندې یا په دې باندې کلیک کوئ یا که په دې باندې کلیک کوئ که په دې باندې کلیک کوئ تاسو هغه حصه په خپله باندې راکوئ شه درې واړه یاته خیر دی ښیم اول په دې باندې کلیک کوئ ګورئ او دایره جوړه شوه چې دا تاسو وړولی او غټولی شئ صحیح ده دا تاسو هر څنګه چې غواړئ ری سایز کولی شئ صحیح ده دغه د ښکلا یو توکړه ځای چې دی دا هم پې بلر کو صحیح ده دا شو بلر اوس دې دا به ټریک کوو څنګه چې دا ویډیو خو روانه ده چې دا بلر هم د دې سره لاړ شي یعنې چې دا ویډیو هر ځای ته ځي دا بلر شي نو که دې حصې ته راشو ګوره ویډیو چېرته تللې ده دا وګوره او بلر زمونږ ځای په ځای باندې ولاړ دی نو دې لپاره به مونږ څه کوو دا به ټریک کوو ټریک څنګه کېږي او ټریک نه مخکې په دې دواړو اپشنو باندې پوه کوم دا ماسک ډیلیټ کوم کلیک کوم په دې باندې که په دې باندې کلیک کوئ نو یو 451 دغه به جوړ شي باکس به جوړ شي چې په دې باندې تاسو کولی شئ چې لیمیټډ ایریا سلیکټ کړئ صحیح ده نو دا ماسک هم زه واپس ډیلیټ کوم راځو پین ته که په دې باندې تاسو کلیک تاسو په خپله باندې هغه ایریا ډرا کولی شئ ګوره کوم ځای چې غواړئ بلر یې کوئ او هماغه ډرا کوئ دومره ځای چې تاسو ډرا کوئ هغه به څه شي بلر به شي صحیح ده خو زمونږ مقصد دا چې دا ویډیو څنګه موومنټ کوي دا بلر دی هم ورسره لاړ شي دا باندې زه کلیک کوم دا ماسک لږ غټو چې خیر ده که لږ ډېر د کمپیوټر نه خوځي راخوځي نو چې دا ځای بیا هم ښکاره نه شي زمونږ اسلامي احساسات پې د هغې نه شي که نه ډېر زیات مذهبي خلک یې په دې خبر باندې خو پښتانه ډېر زیات خفه کي قسم ځان ته ځان ته ځایونو کې چې دی چې کوم شی نه ګوره او یا الله ته پته
خو لکه بیا هم اوورال کورونو دپاره چې دی نو دا بلرینګ په افغانستان کې رایج و چې کول یې دلته هم کوي ددې تلویزیونونه پېښور کې هم تلویزیونونو کې کوم باډي پارټس ښکاري چې هغه عورت کې راځي نو هغه بلر کوي نو د باندې که تاسو کلیک کوئ دغه ټریک سلیکټډ ماسک فارورډ دې باندې که کلیک کوئ نو دی په خپله باندې دا کوم ځای چې تا بلر کړی دا ټریک کوي نو زه دې ټریک باندې کلیک کوم صحیح ده دا هم ستاسو په کمپیوټر باندې ډیپینډ کوي که څومره ستاسو ریم او ګرافیک زیات وي هغومره زر ټریک کوي او هغومره کریکټ هم شاید ټریک کړي خو سپیډ دغه چې دی ستاسو په کمپیوټر پورې اړه دی اخر سره پورې ټریک وګوره خپله کارسر اخر سره ته راغی اوس که اوس دا ویډیو مونږ پلی کړو نو وګورئ ولې ستاسو اوس هغه جمالیاتي ذوق به لږ لږه ظاهر شي لکه چې مهم ځای په ویډیو کې بلر شو خو لکه د بلر طریقه زده کړئ که نه اوس وګورئ چې هغه کوم ځای چې سلیکټ شوی دی هغه بلر دی تر اخره پورې یعنې ټریک یې کړو صحیح ده دا یې څه کړه دا یې ځای ټریک کړو خو دا ټریکر هر ځای کې چې دی دا مفید نه واقع کېږي ځکه چې تاسو که وګورئ نو دا ډېر یو سموت شاټ دی او ډېر یو آرام حرکت یې کړی دی راځو دې ویډیو ته دلته چې دا نازک بدن ټوبونه وایي او دا یو دانه شاخ بدن هم ورسره ګرځي نو که دې کې تاسو وګورئ دا د دې جینۍ دا خپې چې دا اوس ګوره دا خو ډېره بده خبره ده که نه یار دا به څنګه شي دا چې مونږ ګورو دا باید بلري نو دا بلر کول دا به څنګه بلر کوو یا اوس د دې ته اوس وګوره دا اوس وګوره دا اوس څومره ناروا کار دی ګپ دې پکې ازادي نو دا اوس مثلا بلر کول دی یا دا ځای خو دا کیمرا ټریکینګ آپشن باندې خبر کوم چې دا هر ځای کې کار نه کوي اوس دې جینۍ دا د چوکو په شان نری خپې دي که دا زه اوس بلر کړم اول خو به دا ډبل بلر کېږي صحیح ده که ماسک باندې تاسې دغه کوئ ټریک کوي او جدا خبرې که نه ماسک باندې که تاسو یو خپه سلیکټ کړئ هغه خو به بیخي نشي ټریک کولی اوس ګوره دا ایریا ما بلر کړه صحیح ده او دا زه ټریک کوم ګورو چې اوس دا څه کوي که نه ښه د اخر سر ته راغی پروګرس سر ته ورسېدو خو دا ویډیو مونږ پلی کوو چې دا څنګه ټریک کړی دی بسم الله کې جي اول سر کې ته نخپې پاتې شوې ښه اول سر کې ته نخپې پاتې شوې بلر مخ په دې خوا راغی ولاړو تېر شو چې خپې خو بیخي شته دی ویې نه پېژندې اړو که نه زمونږ د زړه کار یې وکړو نو مقصد مې دا چې دا کیمرا بلر تاسو ته په هر ځای کې ګټور نه واقع کېږي نو اصل کې هغوی به چې دی بلر څنګه کولو کله چې زه په اریزو کې مو د هغې ایډیټرانو سره الله دې ژوندي لري دواړه ژوندي دي هغوی سره به زه ناست وم نو هغې به بلر څنګه کولو همدغه کلیپ دی دا کلیپ تاسو والی او کاپي کړئ ډبل شو صحیح ده بیا فاسټ بلر په نوم باندې بل بلر دی صحیح ده فاسټ بلر دغه فاسټ بلر راوالی او په دې باندې واچوئ نو دا اوس د بلرینس زیرو دی که دا زه 10 کړمه صحیح هم ټوله ویډیو بلر شو دا دلته هم داخله مه او اوس ورته وګورئ چې فاسټ بلر باندې زه دې جینۍ دا پاپی بلر کوم صحیح ده لږه ایریا زیاته په دې خاطر باندې اخلم چې بیا موومنټ ډېر زر زرینو زه ما به هغونه نه په عذابئ بلکې دا باید د سر ته راولو بیا یې ټریک کړو که نه زما پام نه اوس دلته زه راولم ټریک یې کړم نو بیا به چې دی وروسته ورسره ځم چې چېرته ځي نو دا اوس که تاسو وګورئ دا ما بلر کا خو دا بلر کم دی دا خو مونږ ته ښه ښکاره ښکاري وروره دا خو بیا ناجایزه شي که نه دا به زه 25 کړمه صحیح شو نو اوس لږه ګزاره یې وکړه د دې ماسک فیدر به لږ زیات کړم چې د دې ویډیو دا د دې بلر دا غاړ چې دا سختې نه وي ښکاري نه که نه دا فیدري اوس ګوره دا بلر په دې اخرو ځایونو کې ورک شي مکمل اوس په ماسک باندې کلیک کوئ بل ماسک مې واخیستو په دې ماسک باندې کلیک کړم نو دا به لږه نور هم زیات کړمه صحیح ده اب د فیدر اخیستی دی نو دا شو زمونږ بلر کول چې دا خپې مونږ بلر کړي اوس به مونږ څنګه چل کوو چې دا اخر سره پورې د سره بلر شي اوس مونږ مجبور یو چې څه وکړو او چې کوم ځای ته مو ورځي ماسک پیت لاک صحیح ده ګوره که فکر وکړئ په دې کې هم ګورئ ټریک فارورډ آپشن شته خو ټریک فارورډ به چې دی کار ونه کړي نو په خپله باندې فریم په فریم باندې مخکې ځو او بلر ورپسې خوځوو صحیح دا ما لاک کړی دی دې ځای پورې خو چې دی دا
بلر دی صحیح ده دلته دا د بلر نه وځي نو دلته یو بل پوینټ اخلم چې بل پوینټ ما اوس ماسک باندې کلیک کوم او دې پوینټ کې دا ماسک دې خوا راولم صحیح شو بیا مخکې ځم دلته پاپۍ بار کېږي نو دا به بل پوینټ واخلم په ماسک باندې به کلیک کوم او لږ به دې خوا کوم لږ نور مخکې راځم دلته لږ پاس لاړم دا بیا زه آپشن اخلم او لږ پاسې بوځم صحیح ده او بیا راځم اخر ته نو دا چې دې څه شو تاسو ما د ګناه نه بچ کړئ او چې ډېر خطرناک ځایونه ونه ګورئ اوس وګوره ورته بلر اخر سره پورې لاړو یا خو دا که تاسو په دې باندې کوئ چې دې ځینې دا ټریک کوئ نو بیا دویمې ویډیو اخیستو ته هم ضرورت نشته ځکه که دا لاندنۍ ډیلیټ کړم نو هم بلر ده ښه دا اوس هم بلر ده صحیح ده دا که ما اخیستې وه دویمه دا ما دې لپاره اخیستې وه چې فاسټ بلر والی فاسټ بلر درېیمه طریقه درته ښیم د دې نه اوس دا لرې کوم صحیح ده دا افیکټ به ترنه لرې کړم صحیح شو بیا د دې نه وروسته به هغې څه کول هغې په دې باندې اچولو کراپ افیکټ صحیح شو کراپ مې په دې پاسنۍ ویډیو باندې واچولو او په دې کراپ باندې که زه کلیک کړم نو دلته ماته آپشن یې راکړي او زه به راشم او دا به دلته راولم دا نازک بدن پاپیو ده صحیح شو ګوره دا ځای څنګه شو بلر شو دا لاندنۍ ویډیو نه بلر کېږي پاسنۍ ویډیو جدا بلر ده نو دې ته هم بلرینس خو سلیکټ دی خو ایج فیدر ورکوه چې دا بلر ډېر زیات نه ښکاري ګوره دا غاړې سختوالی پکې ورک شي د ویډیو کې روانې شي نو بیا د هغې نه وروسته به دا تاسو څنګه ټریک کوئ د اول سر ته د ویډیو راځم دا په د اول سر کې برابر کو صحیح ده دا کراپ راولو او د اول سر کې صحیح شو دا به څنګه ټریک کوو د دې ټریکینګ د دې کراپ ټریکینګ چې دا تاسو دلته د کراپ نه ټریک کوئ صحیح ده ټاپ او لیفټ او باټم دا ټول ټریک کوئ صحیح ده لږ مخکې راځئ ګوره چې کوم ځای کې دا د هغه نه بار کېږي پوینټ اخلی صحیح ده بل پوینټ هم واخیستو او ده پسې دا کراپ راولی دې خوا بیا لږ دې خوا راځئ خبره حد نه بار کېږي نو بیا څنګه چل کوئ بیا پوینټونه اخلی او بیا دې خوا راځئ صحیح ده بیا دې خوا راځئ او خبره ختمه شوه نو اوس وګورئ تاسې اوس د جنۍ پاپۍ چې دي مکمل بلر شوي نو دا هم د بلر دوه درې طریقې چې تاسو کولی شئ په دې باندې یو څه ابجیکټ بلر کوئ او د هغې نه علاوه تاسو مثلا که غواړئ په ویډیو کې یو ځای بلر کوئ یا مثلا یو دیوار وغیره یا تاسو په هغې کې غواړئ څه بلر کوئ دې خوا ما سره کومې ویډیوګانې پرتې بس مثلا دا بیز ریویو بیز ټرمز زه غواړم چې بلري صحیح ده دا ویډیو د اول سر نام دا ده نو که فاسټ بلر راخلی او که کیمرا بلر راخلی BLUR صحیح شو دا راوالی په دې واچوئ دا انتخاب کوئ او دا دلته راوړئ یو هغه ځای تاسو څه کوئ بیس ټرم سلیکټ کوئ چې دا لکه دې کې زه مثلا ویډیوګانې جوړوم ایډسنس پبلشر آی ډي یا ستاسو د کور ایډرس وي وغیره وغیره هغه زه بلر کوم نو زه یې همداسې کوم صحیح شو بیس ټرمز چې دی اوس په دې کې بلر شو په همدغې توګه باندې چې تاسو سیز چې ستاسې په ویډیو کې راغلی سویچ یي چارجر یي بل څه بل څه بیکګراونډ نه غواړئ راشي پکې تاسو کولی شئ چې بلر یې کوئ یا محرم اسناد وغیره ایډرس داسې څونه که راغلي تاسو غواړئ چې بلر یې کوئ نو تاسو کولی شئ چې هغه په دې طریقه باندې بلر کوئ د باندې خو ټریکینګ کار کړی خو په دې بله باندې بیا دې باندې چې دا مونږ مینول بلر نو دا مو زموږ د نن ورځې ویډیو او د همدې نازک بدنو په دیدار سره به خدای پاماني وکړو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ د خدای په امان